هلو ګایز زما نوم دی فهد احمد او نن به موږ ډسکس کوو د جومانجي فلم دویمه حصه. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. ویډیو ډیره خوندوره کېدو واله ده. نو د مووي په سټارټ کې موږ ته سپنسر وښودلی شي چې دا اوس په یو شاپ کې کار کوي او دغه ټایم دې ته د مارتا میسج راشي او هغه ته ووایي چې ما سره میلاو شه. مارتا اصل کې بل چا ته تلو واله وه، نو په دې وجه دې دا ټول ملګري یو هوټل ته راوغوښتل او دې غوښتل چې دې سره اخري یو ملاقات وکړم. سپنسر چې دا میسج واورېدو نو هغه خپل ټول سامان راغونډ کو او خپل ځای ته شپ شو چې کوم ځای کې به هغه اوسېدو. چې سبا شو نو دا ټول ملګري هوټل ته راغونډ شو، خو یو سپنسر و چې هغه دې هوټل ته نه و راغلی او دې د سپنسر لپاره ډېر زیات پریشانه و. بینتني موبایل راواغست او سپنسر ته یې کال کو، خو هغه کال اټینډ نه کو. دې د هغه خیریت معلومولو لپاره د سپنسر د کور ته رال. دلته دې ملاقات د سپنسر نیکو او د هغه ملګری میسټر نیلو سره وشو چې هغې په دې کور کې وو. هغې ورته وویل چې سپنسر خو موږ نه دی لیدلی. موږ وایو که سپنسر تاسو سره دی. دې ټول یو بیسمنټ ته راکوز شو چې کوم ځای کې به سپنسر اکثر کېناستو. هلته دې ولیدو چې جومانجي هغه گیم کلا پروت دی چې کوم دې په لومړني ځل د هغه ګیم نه راوتي او دې مات کړی و. دې چې دا ګیم ولیدو نو ډېر زیات حیرانه شو چې دا ګیم دلته چا راوړو. کې دا گیم سپنسر ټیک کړی و او هغه د گیم ته ننوتی و. او هغې وجه دا وه چې سپنسر خپل اصل زندګۍ کې ډېر کمزوری انسان و او د هغه بریپ سټون یعنې په ګیم کې چې کوم کرکټر و هغې سره ډېره مینه پیدا شوې وه او ده غوښتل چې زه هغه شانته انسان جوړ شم. نو ده واپس هغه گیم جوین کو او گیم ته لاړ چې ماته هغه کرکټر واپس میلاو شي. ملګري د دې خبرې نه خبر شو نو هغې ډېر زیات پریشانه شو او هغه د سپنسر د مدد دپاره هغه گیم ته واپس ورننوتل چې د هغه د سپنسر هیلپ وکړي. خو مسله دا جوړه شوه چې بینتني د گیم نه بار پاتې شوه او هغه گیم ته دننه لاړه. مارتا چې کله گیم ته ورسېده نو هغې ته خو هغه خپل کرکټر میلاو شوی و او چې مخامخ یې وکتل نو مخامخ ورته بریپ سټون ولاړ و. دې وایي که دا چېرته سپنسر دی او دغه ټایم کې بل کس هم راپرېوته چې کوم مخکې د پرچ کرکټر و. دلته دې ته پته ولګېده چې دا بریپ سټون نه سپنسر دی او نه توری کس پرچ دی، بلکې دا خو د سپنسر نیکو او د هغه ملګری دی چې گیم ته راننوتل. پهلوان کس مخکې چې د بینتني کرکټر و هغه اوس پرچ دی. دې په دې خبره باندې زیات حیرانې چې دا کوم کار موږ سره وشو. خو دې بیا هم دا خبره اکسپټ کړي او د سپنسر نیکو او د هغه ملګری مسټر نیلو هغه په دې ځای په قانون باندې پوه کړي او ورته ووایي چې دا ټول نه سخت ځای دی، دې ځای کې به ډېر احتیاط کوې. په ټایم کې هغه ګایډ په لیپکاټر کې راشي چې کوم موږ لومړنۍ حصه کې لیدلی و او دې ټول ځان سره لیپکاټر ته وخیژي او دې د هغه ځای نه وځي. په لاره کې ورته هغه ګایډ خوشامدید ورکړي او بیا ورته ووایي چې تاسو ته د جومانجي ډېر سخت ضرورت دی او تاسو ښه وکړل چې دلته رالی. هغه ورته بیا د خطرې مطابق خبره وکړي چې یو قیمتي کاڼه و چې د هغې د وجې به ټول جومانجي هرابره و او هغه اوس یو خطرناک کس چې د هغه نوم دی ډیویل هغه پټ کړی دی او هغه د هغه کلي خلک کوم خلکو سره چې هغه کاڼی و هغه ټول خلک یې مړه کړي دي او د هغې نه هغه کاڼی اخیستی دی او هغې په یو تابوت کې بند کړی دی او وایي تاسو به اوس دا کاڼی را پټوئ او نور ته به یې ښایئ، نو په دې وجه به دا جنګل واپس خرابه راشي او هر څه به ټیک شي. او بیا دا ګایډ دې ته یو نقشه ورکړي او دې ټول د یو صحرا په منځ کې وغورځوي او دې ته ووایي چې دې نه به ځان پخپله وسوباسئ. دې چې راپاڅېږي او وګوري نو ګیر چاپېره صحرا وي او د صحرا نه علاوه هېڅ څه نه وي. چې لږ مخکې لاړ شي نو هغه وویني چې دلته بلا خراب ګاډي پراته دي او په دې کې څه ګاډي شته چې هغه د ټیک کېدو قابل هم دي او دغه ټایم کې یو شترمرغ د دې خواله راشي. سپنسر د نیکو د شترمرغ خواله ورشي او د هغه تنګولو کوشش کوي، خو چې دی څنګه رانږدې شي نو هغه په یو ټونګه وچلي او هغه د هغه ځای نه ختم کړي او مړ یې کړي او هغه شترمرغ واپس د هغه ځای نه وتښتي او د سپنسر د نیکو واپس د اسمان نه راکوز شي او د سره اوسه 2 ساګانې پاتې وي. دې خبرې کوي او په خبرو کې مشغول وي او دغه ټایم په لوی تعداد کې شترمرغ راخلاص شي دې پسې. دې زر په گاډي کې کېني چې د اوسټریچ یعنې شترمرغ نه ځان بچ کړي او دا گاډي سټارټ کړي او د هغه ځای نه په تیزۍ سره وتښتي. دا شترمرغ ورپسې بیا هم ورپسې وي او په دې باندې لګاتار ټونګې چلوي. شترمرغ په گاډي کې سر راننباسي او مسټر نیلو ځان سره اوچت کړي، خو د سپنسر د نیکه هغه د خپې نه ونیوي او واپس یې په دې ګاډي کې ځان سره راکښېنوي. دلته مارتا هم ځان د بچ کولو کوشش کوي خو په هغې باندې ګاډی واوړي او هغه ګاډی پرې الټه شي. خو دې زر د ګاډي نه راوځي او دغه ټایم کې د سپنسر هغه نیکه خپل ګاډی راورسوي او دې ټول ځان سره وخیژي او واپس د هغه ځای نه وځي او مخامخ یوه غټه کنده وي او دې د هغې کندې سایډ ته ښه سپیډ کې راشي او بریک والي. دی مخامخ دغه ته یو غټه چړایي وویني. سپنسر د نیکه واپس دا ګاډی تاو کړي او لاړ شي او د چړایي ته د خپل ګاډی راسم کړي او د چړایي باندې د ګاډي د جمپ ورکړي او د هغه سایډ نه بل سایډ ته واوړي.
او دک جم د وجې دی د شترمور نه بچ شي. سپنسر دا نیکه حیرانه وي چې ما خو ډېر زبردست ډرایوینګ وکړو. دک ټایم کې ما ته راشي او هغه سکرین کولاو کې چې کومې کې به دی طاقت او کمزوري وي. ویني چې د یو کمزوري دی چې هغه سویچ بلیډ. ما ته حیرانه شي چې مخکې خو دوی څه کمزوري نه وه او بیا دی ټول په نمبر خپلې کمزوري او طاقتونه چیک کی او دی د هغه ځای نه وځي. ډېر سفر نه بعد دی اخر کار یو ځای ته ورسي چې مخامخ هغه کلی ښکاري. بیا دی د نقشې مطابق هغه کلي ته ورننوځي. دلته بنتني چې کومه د ګیم نه بهر پاتې شوې وه نو هغه ایلکس پسې راغله چې دی سره کم په لومبني اپیسوډ کې ملګری شوی و. ورته ووایي چې ماته د ستا د هیلپ ضرورت دی. ته مارتا او هغه ټول ملګري هغه کلي ته ورننوځي. دلته بلا ګینګسټران او بلا ټوپکانو والا کسان ناستې وي خو دلته اچانک یو ښځه د بریپسټون خواله راشي او ورته ووایي چې ما پسې شاته راځه. دا ښځه د هغه ځای نه لاړه شي نو مارتا په منډه راشي او د بریپسټون نه تپوس کوي چې دې ښځې تا ته څه وویل او دغه ټایم کې د هغه ډیول چې کوم یو هغه کاڼی پټ کړی دی هغه هم دې کلي ته راشي او دلته د خپلو کسانو ته تقریر کوي او لګي او خبرې ورته کوي. خو چې دی دا خبرې کوي نو اچانک تیاری شي او یو کس د دینه د هغه تجوري چابیانې پټې کړي. خو دې اواز وکړي چې د غل ونیوي او بریپسټون هغه غل ونیوي او کسان هغه غل بوزي او ډیول ته مخامخ کړي او هغه غل خبرې کوي چې ما خو هېڅ هم نه دي کړي او دغه ټایم کې مارتا ته اندازه وشي چې دا سپنسر دی. ډیول یو تبر راوالي او سپنسر پې ولي. لږ ساعت بعد سپنسر واپس ته اسمان راکوشي او مارتا هم هغې ملاقات له بهر راوځي. سپنسر باندې پریش ډېر زیات غوسه وي او ورته وایي چې د ګیم ته اخر کار ولې راننوتې او دغه ټایم کې سپنسر ته پته ولګي چې د هغه نیکو او د هغه ملګری مسټر نیلو هم د ګیم ته راننوتي دي. بیا دی وویني چې هغه کسانو هغه تجوري په ګاډۍ کې کېغوسته او ځان سره یې چرته یوړه. سر په خپل نیکه باندې غوسه وي او ورته وایي چې د ګیم ته ولې راننوتې. دا کرکټر خو ما غوښتو چې کوم اوس تاته میلاو شوی دی. دی دا خبره کوي او دغه ټایم کې هغه ښځه بیا راشي او سپنسر نیکه سره میلاو شي او ورته ووایي چې یو قسم کې میوه ده چې هغه د ډیول کمزوري ده او هغه میوه میلاو کوي او په هغې باندې هغه ډیول اولي نو هغه په خپله مړ شي. په ټایم کې سپنسر وویني چې څه اوښان دي او هغه کسان یو ځای ته راوستل نو سپنسر د خپل نیکه ته ووایي چې تاسو لاړ شئ او هغه میوه پیدا کړئ او زه به لاړ شم د اوښان به راوباسم او دی بیا لاړ شي خپل کارونو پسې. صرف مارتا او پریج هغه میوې پسې راشي او دا هغه ونه وویني چې مخامخ ولاړه ده. سپنسر او د هغه نیکو او د هغه ملګری لاړ شي اوښانو پسې چې اوښان راوباسي. سپنسر لاړ شي پټ او هغه دروازه کولاوه کړي چې په کوم ځای کې هغه اوښان وو. هغه ځای ته راننوځي او سپنسر نیکه ته ویلي چې ته بار ودرېږه چې څوک راپسې رانشي. ته مارتا هم سکالاباز یا واړی او لاړ شي او هغه میوې ته ځان ورورسوي او هغه راوشوکي خو لاندې په اوبو کې ورپرېوځي چې هغې لاس ورکړي او هغه د هغه اوبو نه راوباسي نو اچانک یو دماکه وشي او دی دا کرکټر چینج شي یعنی د مارتا نه پریج جوړ شي او د پریج نه مارتا جوړه شي. هلته بار د سپنسر هغه نیکه ولاړي او هغه هر چاته ټونګي اچي او هر څوک تنګي او بیا څه کسان راګیر کړي او هغې څه په جګړه ماني شي او هغه کسان لاړ شي او ځان سره بلا نور کسان راولي او ټول کسان په سپنسر په نیکه باندې راونښلي او هغه کسان راګیر کو په نمبر یو کس وهي. دننه سپنسر لګیا وي هغه اوښان راوباسي او دلته مارتا دی د خپلو کرکټرو دپاره ډېر زیات پریشانه وي. دا پریج ډېر زیات خوشحاله وي ځکه هغې ته د مارتا کرکټر میلاو شوی وي او هغه ډېره چالاکه وي. مارتا چې کوم د پریج په کرکټر کې وي هغه خپل کرکټر پسې ډېره زیاته خفه وي. پریج لګیا وي او سلوټونه اړوي خو هغه واپس هغه اوبو ته پرېوځي چې ماته راشي او هغې له لاس ورکړي نو واپس د دې په منځ کې دماکه وشي او دې کرکټر یې واپس سمې شي. مارتا ته واپس خپل کرکټر ملاوېدو باندې ډېره خوشحالي وي او هغه میوه ځان سره والي او د هغه ځای نه وځي. ته موږ د سپنسر نیکه وینو چې هغه بلا کسان مړه کړي او دا ټایمه پسې یو کس راشي او د هغه نوم یې سویچ بلیډ چې کم د سپنسر د نیکه کمزوري وه. د سپنسر هغه نیکه هغه کمرې ته راننوځي او دوی ټول په شریکه د هغه ځای نه وتښتي او د هغه ځای نه وځي. دی یو ځای ته راورسي نو دلته دی سپنسر د نیکه ته لګي چې زه چې مخکې لاړ شو خو د هغه ځای نه وځي او ډایرکټ یو میزایل راشي او دی په منځ کې راپرېوځي او دوی ټول مړه شي. میزایل د سویچ بلیډ رایشتی چې کوم د سپنسر د نیکه کمزوري وه او دی بیا ټول د هغه ځای نه وځي او د هغو اوښانو په مدد باندې یو بل ځای ته ځان ورسوي او د هغه ځای نه مخکې دی پیاده روان شي او یو غر ته چې هلته بره دی ټول وخیږي. چې د غره سر ته ورسي نو هلته بلا ګډې وډې لارې وي. دی په هغه لارو باندې ټول په یو ځای روان شي او د هغه ځای نه وځي او دغه ټایم کې بلا شادوګانې وي
چې هغه دی پسې ورپسې شي. دی ټول د هغه شادوګان نه ځان د بچ کولو کوشش کوي او د هغه ځای نه وځي او یو مخامخ بل غر ته وخیږي. خو دا شادوګانې دی پسې بیا خو هغه غر ته راشي او دی ګیر چاپیره ګیر کړي. څنګه په دې باندې حمله کوي او دی خوري نو دغه ټایم کې یو اس راشي او په هغه باندې ایلکس ناست دی او د ټولې شادوګانې وزغلوي. دی د ایلکس په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله وي او دی تپوس وکړي چې بنتني څه شوه نو هغه اس ته اشاره وکړي او ورته ووایي چې دا بنتني ده او دی بیا ټول خوشحاله شي او د هغه ځای نه روان شي. خو چې دی ځي نو فرج هغه اوبه وویني چې په کې باندې به کرکټر یې چینج کړي او دی ټول هغه اوبو ته وردانګي او د هغې په ذریعه ټول خپل کرکټر یې چینج کړي. دی ټول ته خپل کرکټر واپس میلاو شي خو د غل او د اس کرکټر د سپنسر نیکو د هغه ملګري ته میلاو شوی او بیا سپنسر نیکو ویني چې څه کسان یې او هغه د سپنسر هغه نیکه ملګری یعنی هغه اس ځان سره چېرته بوځي. ایلکس په منډه راشي او سپنسر ته خبرو وکړي چې ستا نیکه څه کسانو بوتلو هغه اس سره دی ټول راشي او دی مخامخ یو غر وویني چې هغه غر ته هغه اس او د سپنسر هغه نیکه بوتلی وو او دغلته اوس هغه خیره خو موجوده ده یعنی هغه کاڼی. خو مسله دا وي چې دې ټول صرف یو ساه پاتې وي خو دی بیا هم همت وکړي او څه کسان د هغه اس بچ کولو لپاره لاړ شي او څه کسان د دروازې باندې دننه ورننوځي. بنتني او دا فرج چې کله ننوځي نو هغه بار چې کومه څوکۍ ولاړې هغه دی ګیر کړي او دې تپوس کوي چې دا دننه ولې ځئ نو دی ورته ووایي چې موږ دی ویل د ښځې ورونه یو او هغې بیا دننه پرېږدي. بل سیټ سپنسر او مارتا هم په دیوال باندې را روانه وي او بره راخیږي او ایلکس ته دی چې هغه اس بچ کړي او د هغې د بچاو دپاره ته دی او لاړ شي او هغه اس را ازاد کړي. بل سیټ سپنسر او مارتا هم راوځي او هغې لاړ شي هغه خپل نیکه یعنې چې کوم اوس غل جوړ شوی او هغه را ازاد کړي. بل سیټ بنتني او فرج د ډیویل کسان ونیوي او ځان سره بوځي چې ډیویل ته تپوس وکړي چې آخر کار د هغه ښځه یعنې دی هغه خور څه شوه. د سپنسر په یو سوري په ذریعه باندې خپل نیکه راکوز کړي تجورۍ ته چې هغه کاڼی پټ کړي خو په هغه تجورۍ کې هغه کاڼی نه وي. بل سر ته د ډیویل کسان بنتني او فرج ډیویل راولي او هغه تپوس کوي چې زما ښځه څه شوه نو دی ورته وایي چې موږ ته پته نشته نو ډیویل هغې دواړه راګیر کړي او سر ته وخي. دغه ټایم کې او فرج راشي او دا ټول کسان راګیر کړي. فرج هر څه کولی شي خو د ډیویل مقابله نشي کولی او ډیویل هغه له یو څوک ورکړي او لرې وغورځي او دغه ټایم کې د ده په جب کې هغه میوه پرته او هغه راښکاره شي چې ډیویل هغه میوه وویني نو هغه ویریږي او د هغه ځای نه وتښتي. سپنسر هم اپسې بار راوځي او ډیویل یو جاز ته وخیږي او د هغې په ذریعه تښتي خو سپنسر هم یو پړي په ذریعه هغه جاز ته وروخیږي او ګیټ کولاو کړي او بره ورننوځي. هغه میوه راوړي او په هغې باندې هغه ډیویل ووهي او دغه ټایم کې دا جاز هم د یو دیوال نه وتنګېږي او راپرېوځي نو سپنسر په منډه باندې ورشي او د ډیویل نه هغه خار واخلي یعنی هغه کاڼی او سپنسر هغه جاز پسې نښتی او لاندې پرېوځي خو دغه ټایم کې د سپنسر نیکو د هغه ملګری چې کوم نه اوس اس جوړ شوی او په هغې کې وزرې راوځي او سپنسر هغه د کاڼی ورکړي او ورته ووایي چې دا بره نور خواله ویسه او هغه کاڼی نور خواله ویسي او چغه ووهي چې جومانجي. دی د جومانجي ویلو سره د هغه کاڼي نه رڼا راوځي او د جومانجي د ایریا واپس ټیک شي او دغه ټایم کې هغه ګایډ واپس راشي او دې ټول ته مبارکي ورکړي او بیا دې ټول نمبر په نمبر واپس خپل دنیا ته راولېږي او دغه ټایم کې دا فلم ختم شي. ویډیو خوښه شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب